اوس د الیکشن ورځې دي هر چا ځان له پوسټر چاپ کړی دی زما دا کم ورونه چې ولاړ دي اوټونو ته دا د الیکشن ورځې دي هر سړی اوټونو ته ولاړ دی خو مسلمانان یو که نه د چا په نوم کې د الله نوم راغلی دی د چا په نوم کې د محمد نوم راغلی دی د چا په نوم کې د صحابو نومونه دي دا پوسټر خو تا په دیوال باندې ولګو زما ماشوم راوشکو هغې ویڼۍ ته ګزار کو زما د خدای نوم ویڼۍ ته راغی هغې ډیران ته ګزار کو زما د خدای نوم ډیران ته لاړو زما د پیغمبر نوم ویړۍ ته لاړو پرېوتو زما د پیغمبر نوم لاړو ډیران ته پرېوتو زما د صحابي نوم ویړۍ ته پرېوتو زما د صحابي نوم ډیران ته پرېوتو تا خو خپل تشهیر کړی دی تا خو خپل شهرت کړی دی تا خو خلکو ته آواز کړی دی مسلمان ستا په وجه د الله د نوم بېعزتي کېږي ستا په وجه د پیغمبر د پاک او مبارک نوم بېعزتي بې حرمتي کېږي تشهیر دی وکړه هغه خلک چې ستا دپاره خدمت کوي هغه خلک چې تا دپاره بینر یې لګوي هغه چې ستا پوسټر یې لګوي هغه یې په خبره باندې پوه کوي پوسټر داسې ځای کې ولګوه چې لاندې را پرې نه وځي د الله د نوم بېعزتي ونه شي داسې ځای کې ولګوه د پیغمبر د نوم بېعزتي ونه شي د صحابه کرامو د نومونو بېعزتي ونه شي موږ پخپله د الله د نوم بېعزتي کوو یو شکوه د تاسو نه کوو یو ګیله د تاسو ته کوو تم مسلمان په الله خفه کېږي تم مسلمان په رسول الله خفه کېږي تم مسلمان په صحابي باندې خفه کېږي د ځان د شهرت نه مخکې د ځان د عزت نه مخکې د الله د نوم عزت وکړه کامیابي غواړې د الله د نوم عزت وساته د پیغمبر د نوم عزت وساته د صحابو د نوم عزت وساته کامیابي م په دې کې ده کامراني م په دې کې ده دا بینرې اول مه چاپ کوئ ځان له په دیوال باندې لیکل وکئ تشهیر په دې طریقه باندې وکئ زما د الله د نوم بېعزتي ونه کوئ ګوره زما د پیغمبر د نوم بېعزتي ونه کوئ ګوره په دې باب کې سوالګری یم درته سوال کومه درته منت کومه د الله د نوم بېعزتي چېرته ونه کوئ مدارسو ولا تاسو ته وایم محتممینو تاسو ته وایم ناظمانو تاسو ته وایم عالمانو تاسو ته وایم مفتینو تاسو ته وایم د دستاربندۍ شپې ورځې دي داسې پوسټر چاپ کوئ په هغې کې د عالمانو نومونه دي په هغې کې القابات د عالمانو دي په هغې کې د الله نوم دی په هغې کې د پیغمبر نوم دی تا په دیوال لګولی دی هغه زما ماشوم راوشکو لاندې ویڼۍ ته پرېوتو زما عالمه د الله د نوم بېعزتي ستا د پوسټر په وجه باندې کېږي ستا د اشتهار په وجه باندې کېږي ستا د سربندۍ له خلک دراغل کو در نه راغل ستا د سربندي غټه وه کو وړه وه خو زما د الله د نوم بېعزتي خو وشوه زما د پیغمبر د نوم بېعزتي خو وشوه زما د صحابو د نوم بېعزتي خو وشوه عالمانو د میډیا دور دی یو پیغام ریکارډ کوي په موبایل کې شیر کوي څوک دیوال ته نه ګوري څوک پوسټر ته نه ګوري د هر چا په لاس کې موبایل دی د هر چا سره موبایل دی په دې موبایل باندې اشتهار وکئ دیوالونو باندې اشتهارات مه لګوئ د الله د نوم بېعزتي ده د پیغمبر د نوم بېعزتي ده د صحابو د نومونو بېعزتي ده څنګه درته ووایم چې د الله نوم ویڼۍ کې پروت دی والله ما کتلی دي چې دا موجوده الیکشن کې د الله نوم په پوسټر باندې لیکلی هغه په ویڼۍ کې پروت دی هغه په ډیران کې پروت دی مسلمانې کلمه دی ویلې ده امتي د رسول الله ولې د الله د نوم بېعزتي بې حرمتي کېږي ولې د الله د نوم هتک کېږي د خپل عزت نه مخکې د الله عزت ولټوه کامیابي او کامراني غونډه ستا ده